نبی علیہ السلام چې 35 سال عمر ته ورسېد یو بله مسله راغلی وه. هغه مسله د بناء الکعبه وه. بناء الکعبه داسې کار شو د خانه کعبه در ابراهیم علیه السلام تعمیر و. اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دا جوړ. لومبی خانه کعبه حضرت آدم علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام جوړه کړې وه. یاد ساتئ په مخ ته ځمکه باندې لومبی کور حضرت جبریل جوړ کړی بیت الله شریف، او هغې حج له به بیا راتلو څوک حضرت آدم علیه السلام. تاسو ویلي که نه چې حضرت آدم علیه السلام په سریلنکا کې راکوشی و. کله چې الله جل شانو دې ته ووایي که نه چې دا څیز مو اوسه کو اوس تاسو کوشئ. آدم علیه السلام په انډیا کې په سریلنکا کې دې پخوانی نوم سرندیب دی. سریلنکا کوم چې د انډیا بالکل په ساوت کې دی، یو ملک دی وړوکی شان جزیره ده سریلنکا. هلته آدم علیه السلام راکوشی و د اسمان. او حضرت حوا علیه السلام هغه راکوشی و په جده کې، سعودي عرب کې جده نه ده کوم ځای کې چې ایرپورټ دی. جده په عربۍ ژبه کې نیا ته وایي. چا ته؟ نیا ته. نه جدې ته جده ځکه وایي. دغلته حضرت حوا علیه السلام راکوشی وه چې هغه زموږ د ټولو نیا وه. صحیح ده. او شیطان نه دی، شیطان وایي په ایران کې راکوشی وه. په ایران کې راکوشی وه. دا د شیطاني مخلوق دی که نه. اوس هم دا شیطانان دي په مخ ته ځمکه دي نه غټ شیطانان ما دي شیګان ونه دي. د ایران یو علاقه هغې ته ازبهان وایي. څه؟ ازبهان. حوا علیه السلام چې وه هغه به حج له راتله مکې مکرمې ته، جدې نه مکې مکرمې ته. مونږ چې څنګه دې ځای نه لاړ شو جده کې کوشو که نه په ایرپورټ باندې، او بیا 2 غنټې سفر به وي که نه، 2 غنټې مزل کوو مکې مکرمې ته. جی څه د پاسه غنټه دی که نه، ډېر ښه سفر یې مزه کوي. ایرپورټ په جده کې دی. جدې نه به مکې مکرمې ته حضرت حوا علیه السلام تله، او آدم علیه السلام به د سریلنکا نه تلو چېرته؟ مکې مکرمې ته. او تاسو ته پته شته آدم علیه السلام 40 حجونه هغه پیدل کړي د سریلنکا نه کوم ځای ته؟ مکې مکرمې ته. سریلنکا ده، د هغې نه چې راوړئ انډیا ده، بیا پاکستان دی، بیا پاکستان نه چې دې خوا ځي افغانستان او ایران دی. افغانستان دی، بیا د افغانستان نه چې داسې ځي اخوا ایران نه ښکته کویت دی، بیا کویت نه ښکته بیا عراق دی، بیا عراق پسې ایران پسې عراق دی، عراق پسې بیا کویت دی، کویت پسې بیا المملکة العربیة السعودیه هغه علاقې شروع شولې. د دې ملکونو نه آدم علیه السلام 40 پیرې تللی دی او حجونه یې په 40م ځل باندې حضرت چې کوم حوا علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام د هغې ملاقات په عرفات کې شوی و. په کوم ځای کې؟ په عرفات پہچان ته وایي، یو بل پیژندل، تعارف. عرفات دغلته دواړه یو بل وپېژندل چې هلک خو هغه یو بره په جنتونو کې چې ښځه خاوند میلاو شو 40 کاله پس. دغې ځای ته ځکه عرفات وایي. ښه خبره ده کوم ځای نه کوم ځای ته لاړه. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها خبره شروع وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله هغه 35 سال عمر ته ورسېدو نو یو واقع شوې وه، واقعه د بناء الکعبې وه. دغه د آدم علیه السلام دغه پاتې شوې وه د خانه کعبه. طوفان نوح کې دا ختمه شوه. آدم علیه السلام نه پس نوح علیه السلام راغی، طوفان راغی د نوح علیه السلام، دا بالکل ختمه شوه. چې ختمه شوه بیا ابراهیم علیه السلام د دې دوباره تعمیر و. ابراهیم علیه السلام راغی. ابراهیم علیه السلام الله جل شانه حکم وکړو چې دغلته د خپل بچي بوځه، دغلته یو ښه ځای دی، هلته ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودل زمزم په دې ځای کې بیت الله شریف سره خوا کې. او بیا ابراهیم علیه السلام هلته راغی. ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بیا غټ شوی و، هلته بیت الله شریف جوړ کړو. ربنا تقبل وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ټوله واقعه مخکې ما تاسو ته ذکر کړې وه. ابراهیم علیه السلام د هغې تعمیر کړی، دا دویم تعمیر و د بیت الله شریف. بیا داسې کار شوی چې د ابراهیم علیه السلام د تعمیر و، خو په دې باندې عربو لږ کار کړی و د ابراهیم علیه السلام نه پس. نور تعمیر یې پرې کړی و. فرض کړه د خانه کعبې دیوالونه دومره وو څومره چې زموږ دا چت یا دومره وو، نو عرب راغله او دغې نور هم چوته کړه، نور څه یې پرې وکړه؟ آبادي پرې وکړه، دا یې نور هم چوته کړه. بیا دغه نبي علیه السلام د 35 سال عمر ته چې ورسېدو، دغه د نبي علیه السلام د خاندان چې و د قریش چې و دا د دې خانه کعبې هغه مشران وو او د حاجیانو خدمت پرې کوو، د خلکو خیال به یې ساتو. 35 سال ته چې نبي علیه السلام ورسېدو سیلاب راغلی و. دا بیت الله شریف دی که نه، دا د دنیا په منځ کې دی. کوم ځای کې دی؟ دنیا په منځ کې اوریجن دی ټولې ځمکې دقه ځای. ساینس دا وایي. نو دغلته چې چېرته باران وغیره وشي که نه، دا ټولې اوبه چېرته راټولېږي؟ دا بیت الله شریف ته راټولېږي.
اکثر سیلابونه چې راشي تاسو به بار بار کتلي زما په زندګۍ کې ماته یاد شي په دې کې سیلاب راغلی او ډېر نقصان یې کړی دا دغه چې کوم دی دا اوبه دا خلک به پکې په لامبو ګرځېده که نه په بیت الله شریف کې دننه دغلته اوبه ټولې راجمع کېږي اصل نبي علیه صلات وسلام په دور کې سیلاب راغی دا دیوالونه وغورځېده خانه کعبې چې وغورځېده نو د هغې تعمیر کو قریشو د قریشو عمرو بن الحارث یو سړی د قریشو د تعمیراتي کمیټې چیرمین و عمرو بن الحارث دا مشرکانو ټول هغه اعلان وکړ چې خانه کعبه جوړو دوباره تعمیر یې کوو ورانه شوې ده غورځېدلې ده که نه تاسو پیسې راجمع کړئ دې لپاره څه راجمع کړئ پیسې چنده راجمع کړئ لکه څنګه چې موږ د جومات دپاره وایو جومات جوړېږي او شاته زموږ کور جوړېږي جومات جوړېږي او چنده هغه راکړي دا مخکې پخوا داسې شوي وو داسې کار شوی چې یو سړي چنده کوله که نه اعلان به یې کوه خو د خدای وبخښه جومات جوړېږي او پټ پې ورسره شاته زموږ کور جوړېږي نو جومات به یې کم جوړو خپل کور به یې ډېر جوړو په هغې ما خو سره ویلي دي زه خو نه ګناهګارېږم کور هم پکې جوړوم دا هم چې هغې اوس خلک یې نه اوري زه څه وکړم پټ به یې ورسره وي زموږ کور هم ورسره شاته جوړ خیر خو عمرو بن الحارث اعلان وکړو چې تاسو کې څوک چنده ورکوي چنده به راکړې یو خبره به یاد ساتئ دا د الله جل شانو کور دی نو په دې کې کومه زنانه چې بدکاره زنانه او پیسې ګټي په زنا باندې هغه به موږ له پیسې نه راوړي ځکه دا د الله کور دی ګنده پیسې به موږ نه لګو کوم خلک چې جوارګري او سودخواري هغه به پیسې نه راوړي مشکوکه پیسې موږ په بیت الله شریف کې نه لګو ټولو خلکو چنده راوړه خو هغه خلک چې هغه غلط خلکو د هغې پیسې پکې نه لګولي د بیت الله شریف یې جوړ کړو لکه هم خیال کړی که نه د بیت الله شریف سره د خانه کعبه چې ده دې سره خوا کې یو نیم شانتې دیوال دی نیم دې ته حطیم وایي دا د دقې خانه کعبې دیوال و خو دا نیم ولې پاتې شوی دې سره نورې پیسې حلالې نه وي نو دا دیوال یې په دې ځای باندې پرېښی و حلالې پیسې ورسره نه وي مونږ خو حلال او حرام نه ګورو په مدرسه کې هم لګو په جوماتونو کې هم لګو په دې او خېټې ته یې هم ورچوو په خپلو بچو یې هم لګو هغه ته مشرکان وو څوک وو مشرکان وو او بوتان پراته وو په بیت الله شریف کې 360 بوتان پراته او وی چې دا نه دا الله جل شانو کور دی په دې بوتانو باندې خو موږ الله ته نږدې کېږو وایي نه دا د الله جل شانو کور دی په دې کې به حرامې پیسې ګونه خیال یې ساتو د حرام او د حلالو دا دیوال چې دا نیم پاتې شوی دی که نه دا د هغه زمانې نیم دیوال و نو بیا دې نه پس هم د دې ډېر تعمیرونه شوي دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دغه بیا وروسته وایو خیر دغه دیوال هغې په نیمه کې پرېښودو خو نورې پیسې پکې حرامې د چا نه لګو دغه شیز جوړ شو نو په دغې کال باندې یو واقعه راغلې وه او واقعه د حجر اسود وه او ډېر یو مشهوره واقعه ده چې یو وی د حجر اسود به زګ دمه په خپل ځای باندې او بل وی زه به چوتوم او په خپل ځای به एकदम کم ځای کې چې دی حجر اسود دې طرف ته دی که نه ملتزم چې کوم ځای ملتزم سره دې طرف ته حجر اسود دی وایي دا به څه کومه یو سردار به وي د مکې مکرمې دا به زګ دم بل به وي دا به زګ دم ټول سردارانو ښه قبیلو والو چوت چوت هغې ټوله وي چې دا کاڼې به مونږ ږدو دغلته بس بیا یو شرط ولګه وایي سبا خانه کعبې ته څوک راغلی که نه د وخت له ټول نه سار وختي وایي هغه سړی به کاڼې راغلي حجر اسود او په دې خپل ځای کې به یې نصب کوي د هغه په لاس به مونږ دا نصب کوو سبا ټول راغلی چې ویې کته نبي علیه صلات وسلام د ټول نه مخکې دا 35 سال عمر د نبي علیه السلام دا د هغې واقعې ده زه کوم نبي علیه السلام راغلی او بس ورته یې ویې چوتې کړه نبي علیه صلات وسلام یې نه دا طریقه ټیک نه ده ټول سرداران چې د قبیلو څونه دي هغه راټول شي راټول یې کړه ویې خپل صادر مبارک هغه خور په کاڼې به کېښوده وایي ټول د سیډون نه دا ونیسئ او هلته یې راوړئ نو ټول یې په هغې کې څه کړه د خلکو هغه په زړونو کې هغه نور موقت د نبي علیه صلات وسلام هغه پیدا شو نبي علیه صلات وسلام ته چې بیا نبوت میلاو شو 40 سال په عمر کې نبي علیه صلات وسلام څه وی نبی علیه صلات وسلام نه خلکو انکار کو تا نه منو نبی علیه صلات وسلام ته وفرمیل چې ای خلکه لبست فیکم عمره ما خو په تاسو کې 40 کاله تېر کړي تاسو زه چېرته په دروغو لیدلی یم په بددیانتۍ هم لیدلی یم د تبذل هم لیدلی یم ما چېرته داسې کار کړی دی په 40 کاله کې چې هغه قابل مذمت وي نم دی لیدلی ستا نه یو غلط کار هم نه دی لیدلی بس نه منو ستا خبره ستا خبره نه منو نبي علیه السلام به بار بار وی کلمه ووایه نو خپل ځان به بار بار وړاندې کوو نبي علیه صلات وسلام ما 40 کاله تېر کړي چېرته غلط کار مې نه دی کړی اوس په زه ستا ته غلطه خبره څنګه ښیم چېرته غلطه مشوره مې په 40 کاله کې چاله نه ده ورکړې اوس په چاله غلطه مشوره څنګه ورکړو نو دا خپل ځان د 40 کاله عمر نه دی دا به نبي علیه صلات وسلام وړاندې کوو مخې ته کوو به هغې ته
دا بناء الکعبه د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې دا جوړه شوې. بیا د نبی علیه صلات وسلام چې کله نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شو، نبی علیه السلام بیګانه او پرون یو سوال کې تیر شي که نه، چې نبی علیه صلات وسلام بیا حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وفرمیل چې عایشې چې دا خانه کعبه چې ده که نه، دا د حضرت ابراهیم علیه صلات وسلام هغه نقشه نه ده. زما خوښه دا ده چې د بیت الله شریف زه وران کړم او زه بیا جوړ کړم، او دا حتیم چې دی دا نیم دیوال دا پکې زه شامل کړم، او بیا دوه دروازې وله وکړم، یو دې طرف ته یو دې طرف ته. یا عایشه لولا ان قومک حدیث عهد لنقضت الکعبة وجعلت لها بابین. یا عایشې ستا دا قوم چېرته نوی مسلمان شوی نه وی، نو ما دا چل کړو چې د خانه کعبه مې ورانوله او د دې دوه دروازې به ما جوړې کړې وي، خلک به پکې تله راتله، د دننه به پکې خلکو ته د عبادت موقع میلاوي ده، په آرام خلکو به بیت الله شریف ته دننه ورتله. اوس خو نه شي ورتلی که نه، اوس خو چېرته وي آی پي خلک لاړ شي، چېرته طیب اردګان لاړ شي یا پرویز مشرف پتلو، نو هغه ته به دروازه کلاوي ده، ګینې هر چا ته هغه نه کلاوي. نو بیا به دا نبي علیه صلات وسلام وفرمیل زما خوښه دا ده، و نه یې ورانوم، ځکه یې نه ورانوم چې دا خلک نه ویني مسلمان شوی دی. اوس پوهوي چې نبي علیه صلات وسلام خانه کعبه د ابراهیم علیه صلات وسلام خانه کعبه یې ورانه کړه.